ډېر غیرتي سړی و دا نو په ده باندې ګزارونه شروع کړه او څوک به نږدې نه شو ورتللی د لرې نه پې خلکو د غشو ګزارونه وکړه او د تورو ګزارونه هم پې وشو د حسین رضی الله عنه دا چپ لاس غوڅ کړی شو او د ښی لاس و دا زخمي شو کله چې د حسین رضی الله عنه دا زنانه د یزید کور ته ننوتلې وایي د یزید د کور والم ډېر وجړلې او د حسین رضی الله عنه زنانه هم ډېر وجړلې إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم محترم و معزز و عزتمند و مسلمانانو ورونو په دې کومو ورځو شپو کې چې اوس موږ قرار لرو دا ډیره بهترینه میاشت ده او بهترینې ورځې دي چې دې میاشت ته ویل کېږي میاشت د محرم چې د هجري کال اولنۍ میاشت ده او دا هغه میاشتې دي چې الله رب العالمین ول عزت ورکړي 12 میاشتې دي اسلامي کال او څلورو میاشتو له الله عزت ورکړي دی یو پکې د محرم میاشت ده دا اوس پکې موږ قرار لرو د محرم د میاشتې روزي نیول دم ډېرې بهترینې روزي دي ځکه د رمضان نه وروسته چې روزي ډیر غوړواله لري هغه په دې ورځو شپو کې روزي ډیر غوړواله لري نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه هجرت وکړ مدینې ته په مدینه کې يهود ولیدل چې هغه به د محرم کې د عاشوري د ورځې یعنی لسم د محرم به يهودو په دې ورځ باندې روزه نیول او د دې ورځې تعظیم به کوو نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کو چې دا سوجه ده چې دا يهود د عاشوري د ورځې د لسم د محرم تعظیم کوي يهود ورته ویلي وای د عاشوري په لسم د محرم د عاشوري په ورځ باندې الله بني اسرائیل ته د فرعون نه نجات ورکړل او موسی ته الله نجات ورکړل نو موسی علیه السلام بد دې د ورځې تعظیم کو په دې ورځ به روزه نیول وای ځکه مونږ روزه نیسو
نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وای من د موسی په تابعداري باندې د دې خلکو نه ډیر لایق یو چې موږ هم دا روزه ونیسو. صحابه وای موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم د عاشوري د ورځې یعنی لسم د محرم د ورځې د روزې د نیولو ترغیب به موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم راکاو چې تاسو ګوره د روزه نیسئ او د عاشوري د ورځې د روزه چې دا دومره غوړواله لري چې دا د یو کال ګناونه انسان ته الله رب العالمین د دې روزې په وجه باندې بخي. د عاشوري د ورځې روزه نیول د دې په وجه باندې الله رب العالمین انسان ته د یو کال ګناونه بخي. نو د عاشوري ورځ را روانه ده لسم د محرم په دې باندې روزه ونیسئ. به دې صحابه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې د الله رسوله من خو لسم د محرم باندې روزه نیسو د عاشوري په ورځ باندې دا يهود هم نیسي دا خو زمونږ مشابهت راغی د يهودو سره. نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وای کچیر ته الله را روان کال ته پاتې کړلم نو زه سره یوم التاسع نهم ورځ روزه به مسره زونی سم د يهودو د مخالفت د وجه نه. نو يهود صرف لسم د محرم باندې روزه نیسي من باید نهم تاریخ مسره روزه ونیسو لسم یې ونیسو. کله چا نه اتم تاریخ باندې روزه پاتې شوله به سره خیر دی په یو لسم باندې ونیسي. خو د مخالفت د وجه نه چې د يهودو سره مخالفت راشي باید منګو تاسي یو سره نهم ملګری کو یو سره یو لسم ملګری کو او د روزه منګو تاسي ونیسو. به په دې مش کې شیعاګان چې دي چې د دین دښمنان دي زمونږ د دین دښمنان دي او زمونږ د دین تخریب چې کوي په دې زمانه کې د شیعه کوي. شیعه ډېر خبيث خلک دي هغه په محرم کې د ځان ډېر کارونه جوړ کړي دي هغه کارونه په محرم کې کوي. د محرم د میاشتې د هغې عبادت دي په خصوصا په لسم د محرم باندې چې د عاشوري ورځ ده د عاشوري په ورځ باندې شیعاګان ماتم اعلانوي غم کوي خفګان کوي. یره وای په دې ورځ باندې حسین رضی الله عنه شهید شوی دی او موږ دغه سره غم راضی کوو او د هغې په خفګان کې ځان شریکو به په دې ورځ باندې دوی ځانونه وایي د ځانونه اینې وباسي. یره وای موږ غم راضی کوو د حسین رضی الله عنه سره. دا د شیعاګانو کارونه دي. شیعاګان به د عاشوري چې کومه شپه ده د لسم د محرم چې کومه شپه ده د بیګانه دی منځونه کوي او دغه رنګ قسم عبادت کوي او صدقې ورکوي او د ورځې ته د لپاره یو تعظیم جوړوي او بعضې پکې داسې چې د کربلا مقام ته ځي او هلته عبادتونه کوي او ځان په چړو باندې وایي. په لسم د محرم باندې چې کومه واقعه راغلې وه هغه کومه واقعه وه هغه د کربلا واقعه وه چې حسین رضی الله عنه په دې معرکه کې شهید شوی دی. د کربلا واقعه څنګه پیښه شوله ابتدایي احوال یې دا دي کله چې معاویه رضی الله عنه دا وفات کېده د مسلمانانو امیر او خلیفہ او مشر ټول مسلمانان پر ټول شویو. کله چې معاویه رضی الله عنه وفات کېده نو معاویه رضی الله عنه د ځان وروسته ولی عهد مقرر ک خپل زوی یزید ابن معاویه او خلکو ته ویل چې زمان وروسته به داستاسي امیری په دې باندې راټول شي. په دې کې معاویه رضی الله عنه وفات شو او یزید دغه په ځبانه کې ناست او یزید مشر شو. نو کوم چې د شام والو سوریا والا د ټول په غیر د تأمل او د سوچ او د فکر نه د معاویه رضی الله عنه د زوی سره بیعت وکړو چې موږ اسلام ملګری وځکه معاویه رضی الله عنه د کورنۍ چې د شام د خلکو ډیر خوښ وو چې موږ تاسو خبره منو تاسو موږ امیري نور علاقو کې د بازو والینو د خلکو نه بیعت واغسته د یزید لپاره چې یزید زمنګ مشر دی امیر دی او معاویه او پاتشو یزید زمنګ امیر شو. نو چې په کوم علاقه باندې او په کوم ولایت باندې په کوم والی او مشر هغه به خلک راټول کړو او ورته ویل چې خلکو معاویه رضی الله عنه پاتشو دی او د هغې پسې باندې اوس د هغه زوی ناست دی یزید راشي د هغه سره بیعت وکړي. ټولو خلکو بیعت وکړه. بیعت ویل کېږي معنی وعده اغستل د ملګرتیا دپاره او په معروفاتو کې تابعداري دي ته ویل کېږي بیعت. په دغه ټیم کې چې په مدینه باندې والی دی د هغې نوم دی ولید ابن عتبہ ابن ابي سفیان دا په مدینه کې والی دی. دا راغی مدینه کې ټول خلک راټول کړل او ته ویل چې د مدینه والو
معاویه رضی الله عنه او پات شوی دی او د هغه پسې باندې یزید د هغه زوی امیر شوی دی مشر شوی دی راشي د هغه سره بیعت وکړي ټول د مدینه والا راټول شو د یزید سره بیعت وکړ صرف 3 کسانو په مدینه کې بیعت ونه کړ یو باغی کې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما هغه بیعت ونه کړ او د سره چا کار نه لري ځکه د یو عبادت گزار صحابي د چا پروا به نه کوله او په دې مشرف په دې کارونو کې به هم ګوتې نه والی بس زاهد سړی او بې رغبته سړی او خپل بندګۍ نه به کولې وروسته د بیعت کړی دی دویم حسین رضی الله عنه بیعت ونه کړ دا دی ولید راوغوښته او ولید ورته ویل چې راشه بیعت وکړه دا چې کله راغی حسین رضی الله عنه ورته ویلې چې ګوره والي صاحب مال یوې ورځې په اندازه باندې مهلت راکړئ خیر دی زه به سبا بیعت وکړم زه به سوچ وکړم اصلا چې زه نن د یزید سره بیعت وکړم او سبا مې سره لانجه راغلی زه خیر دی مال یوه ورځ مهلت راکړه د دې والي مشیر چې و مروان ابن حکم په نوم باندې هغه ورته ویلې چې ګوره ولید صاحب ته د حسین مه پرېږده مهلت له مه ورکوه په ده باندې دلته په زور باندې بیعت وکړه هسې نه چې دا لاړ شي انتشار جوړ نه شي بیعت پرې وکړه خو لیکن ولید نرم سړی و هغه داسې ویلې د ځان سره چې دا حسین چې دی دا یو غیرتي سړی دی د نبوت د کورنۍ نه دی او د نبي سلم نوستی دی که چېرته زه د سره ټینګ کړم او دا بیعت ونه کړي زما به سره جنګ راشي او زما په لاس به د حسین اینه توی شي نو ویلې چې نترکه موږ د حسین پرېږدو لئلا یقتل علی ایدینا چې زموږ په لاس باندې د حسین اینه توی نه شي موږ حسین د څه نه ویو حسین یې پرېښده دریم کس چې په مدینه کې بیعت ونه کړ عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما دی بیعت ونه کړ ده پسې جواب ولېږه چې هلکه ته راشه بیعت وکړه نو ته بیعت ونه کړ عبدالله ابن زبیر د شپې نه د مدینې نه استلاړ مکې ته وتښتېده مدینه پرېښودله سهار له ولید عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه پسې 30 کسان ولېږل او ورته ویلې چې تاسې لاړ شئ او په مکه کې دا سړی ونیسئ او لاستړلی راله راولئ 30 کسان پسې لاړ مکې ته عبدالله ابن زبیر پسې چې کله لاړ عبدالله ابن زبیر په مکه کې ولټه خو لیکن پیدا یې نه کړ بېرته ایسته واپس رال دا 30 کسان نو په دغه ورځ باندې داخله کړه د عبدالله ابن زبیر په غم کې شو حسین رضی الله عنه ته ایسته هیر شه په دویمه شپه باندې حسین رضی الله عنه د مدینې نه هجرت وکړ هغه هم ایسته لاړ مکې ته دلته عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هغه بیعت وکړ د ولید سره او هغه هم ایسته د مدینه پرېښودله مکې ته لاړ عبدالله ابن عمر مدینه پرېښودله دا هم ایسته مکې ته لاړ دا کوم چې مشران صحابه په دغه ټیم کې دوی دا مدینه پرېښودله مکې ته وتښتېدل مکې ته لاړ د خپل عبادت دپاره مکې ته چې کله لاړ د عبدالله ابن زبیر ته او حسین رضی الله عنهما ته دیو ته عبدالله ابن صفوان زی ورکړه په خپل کور کې شپې وله ورکړله مکه کې خلک خبر شو چې لکه عبدالله ابن زبیر دلته مکې ته راغلی دی نو بعضې خلک داسې و چې د یزید حکومت یې نه و خوښ یزید باچایي خوښه نه وه دا کسان رل تقریبا 2000 کسان د عبدالله ابن زبیر سره په مکه کې ملګري شو چېرې موږ ستا ملګري او ستا سره بیعت کوو او موږ د یزید باچایي نه منو دی عبدالله ابن زبیر د دې 2000 کسانو نه بیعت واغسته او داسې د ملګرتۍ بیعت و چېرې تاسې زما ملګري وئ او په مکه باندې چې کوم والي و د حارث ابن حر په نامه باندې دا عبدالله ابن زبیر لاړ او په دې حارث ابن حر باندې حمله وکړله چې دا د یزید د طرف نه په مکه باندې والي و دا ایسته ونیو قید ته یې واچو په مکه کې واکه د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما لاسته ولېده په مکه کې د دې خلکو زور شه هر چې حسین رضی الله عنه دا په دې مکه کې اوسېده او هسې د عام فرد په شکل باندې اوسېده دې حسین رضی الله عنه پسې د عراق والا خطونه شروع کړه عراق هغه ځای دی چې نبي سلم فرمایي چې د دې ځای نه فتنې راوځي دا د فتنو ځای دی د زلزلو ځای دی د امتحاناتو ځای دی او د مسلمانانو په منځ کې چې کومه فتنه راوتې ده هغه د عراق نه راوتې ده د دې دا مطلب نه دی چې د عراق خلک مرتد دي نه خلک هم پکې شته دی خو اکثرا د عراق والا دا بد خلک دي د فتنو والا خلک دي حسین رضی الله عنه پسې دی کوپی والا خطونه شروع کړل د عراق والا چیرې ته دلته راشه او دا د یزید باچایي موږ نه منو او ته راشه موږ تاسو سره دلته بیعت وکړو او یو اسلامي حکومت به جوړ کړو اسلامي خلافت به راولو او موږ تاسو سره ملګري کېږو ته دې کوپی ته راشه
یو خط په سراغه بل خط په سراغه تر دې پورې چې کله حسین رضی الله عنه په مدینه کې وو مدینه ته هم خطونه راتل د کوپې والا چې تدل تراشه او ستا پلار سره موږ ډېری قرباني ورکړي د علي سره او ستا د ورور سره د حسن سره موږ ډېری قرباني ورکړي دي او ته دلته د کوپې تراشه او موږ بس ملګری شو تقریبا یو نیم سل خطونه حسین رضی الله عنه پسې د کوپې نرال چیرته دل تراشه موږ استعمالګری کیږو حسین رضی الله عنه اراده وکړه چې رسم کوپې ته اول ته یو اسلامي نظام جوړ کړو یو حکومت براولو ځکه خلک ورته خطونه را لیږي حسین رضی الله عنه په دې ټیم کې د یزید سره بیعت ولې نه کوي ځکه کله چې د یزید پلار معاویه رضی الله عنه ژوند دیو نو حسن رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه سره صلح کړي و جوړه سره کړي و او ورته ویلو چې دا جوړه واس د معاویه تر اوپاته پوري معاویه رضی الله عنه چې کله اوپان شو ور به بچی تاسو حق نه به د بچی منګ لرا کوي نو حسین رضی الله عنه په دې کې ځان مستحق د خلافت او د بادشاہي ګړو چې دا خلافت او بادشاہي زمنګ حق دی خو لیکن دې خلکو را ناس په زور باندې ونی ولا او په دې ټیم کې بعضي عوامو غیر پاسې د دې حسین ته ویل چې دا بادشاہي خو تاسو حق دی څنګه تاسو نه یزید ونی ولا او بعضي منافقانم را پاتې دلو ګرمولې کول حسین رضی الله عنه راجک چې ته ودرېګا موږ استعمالګری کیګو او یو حکومت به جوړ کو یو اسلامي نظام براول حسین رضی الله عنه اراده وکړه چې رزم کوپې ته عراق ته زما خو دوی ویل چې مخې به یو استاد ولېګما حالت به معلوم کو چې داخله کې رښتې وای کنه اس غپ لګي چې موږ استعمالګریو نو حسین رضی الله عنه خپل استاد ولېګا د مسلم ابن عقیل ابن ابي طالب په نوم باندې چې د تر زمانو کې راځي مسلم ته ویل چې تلاش کوپې ته او هغه نه ما بس خلک خطونه را لېږي چې دلته کوپې ته راشه موږ حکومت جوړو تلاش د خلکو احوال واخله د سره کم خلک دي نو دا مسلم ابن عقیل نو مکین روان شو د کوپې په طرف باندې چې لاړ شي ولته احوال معلوم کی کله چې اندازه مسلې وکاو یو سی پورې ورسېد د ځان سره کو چې دا کار ته خطرې ښکاري ځکه انته اوس د یزید بادشاہي د یزید حکومت ته او کله چې یو څوک بادشاہي او حکومت ونیسي د دینه په بادشاہي اغستل دا ډېر ګران کار دی نو دی به ته حسین رضی الله عنه په خطر راولېږي چې دا کار زه نشم کولای او خیر دې ما معاف کو زه نشم تللی او دا کار راته د څه کار نه ښکاري حسین رضی الله عنه په سبب ته خط ولېږي او ورته ویل چې مسلمه بوزدلی مکوه چې د لاش حالت د خلکو حالت معلوم کا او صرف حالت معلوم کا جنگ مکوه او د یزید والین مشران خلک ور پتا باندې پوی نشي صرف د خلکو حالت معلوم کا نو دا حسین رضی الله عنه مشر سره مسلم ولا خبره ومنله مسلم بن عقیل روان شو د کوپې په طرف باندې کله چې کوپې ته ورسېد د مختار ابن ابي عبید الثقفي په کور کې دی راشه خلک خبر شو د کوپې والا چې د حسین رضی الله عنه استاد راغله ده خلک رال بیعتونه شروع کړه په اول ورځ باندې ټول زره کسانو بیعت وکړه چې موږ د حسین ملګریو د یزید بادشاہي موږ نه مانو په دویم ورځ باندې نور خلک رال په دریم ورځ باندې نور خلک رال تر دې پورې چې په دې ورځو کې اتل زره کسانو بیعت وکړه چې موږ د حسین ملګریو چې حسین درش دی مسلم به صرف بیعت اغسته او دومره به وتویل چې صرف بیعت وکي او جنگ به تر هغه پورې نه کو چې حسین نه راغله چې کله حسین راغی بس به موږ جنگ کوو نو دلته بیعتونه وشو په کوپه باندې په دغه ټیم کې چې والی دی د یزید طرف نه مشر دی نعمان ابن بشیر رضی الله عنه دی یو صحابي سره دی ډېر نیک انسان دی پسې یو کس راغی عبد الله ابن اسلم الحضرمي په نوم باندې او دی نعمان ته ویل چې تو ګوره د حسین استاد راغله د مسلم او دلته د خلکو نه بیعتونه اخلي د یزید په خلاف باندې او ته د یزید والی دا خلک ونیسته اسنه چې یزید نه خبر شي به بدله سزا درکې دا خلک مپرې د کار ته نعمان ابن بشیر د نرم سړی واغې ویل چې دا خلک چې دا بیعتونه کوي او دا کار شروع کړي د سپټ کار دی شروع کړي دی او چې د یو کار سامان پټې سی ولې راخاره کما خو بس کله چې یو تورو تلاش کو دا غین روسه به سره ګورو مخکې ځا چا سره غم غرض نه لرم د دې سړي خبره ونه منلې شو دې د سکارو کو فورني یزید ته خط ولیکو د عراق نه شام ته خط ولیکو دی په عراق کې اوسېږي او د شام ته نږدې دی خط ولیکو په خط کې د سی ولیکل چې ای یزید تا چې په کوپه باندې والی مقرر کړی دی دا نعمان ابن بشیر دا ګوره د ولایت مستحق دی دلته د حسین استاد راغلی دی او د خلکو نه بیعتونه اخلي او دا ته هیڅ هم نه وای او دا ستا والی دی او ستا په خلاف باندې دلته بیعتونه اغوستل کیږي
ته فورا دا والی بدل کا او د دې په ځای باندې بل یو خطري سړی راولېږه چې څوک ته غوږ ونه خوځوي. یزید چې کله دا خطو ته ورسېده یزید ډېر خفه شو پریشانه شو. یزید ته دا خبر هم رسېدلی و چې حسین رضی الله عنه په مدینه کې بیعت نه دی کړی او مکې ته تللی دی او اوس د مکې نه روان دی د کوفې په طرف باندې او که دا سړی زما په خلاف باندې ودرېده د دې سړي سره خلک ملګري کېږي او باچایي نه دا سړی نیسي. نو یزید په دې خفګان کې پرېوته. نو د یزید د پلار د معاویه رضی الله عنه یو غلام او سرجون په نوم باندې چې دا د روم نه راغلی او دا ډېر اوخیر به اسلام هم راوړی دې سرجون سره د یزید مشوره وکړه چې څه کول پکار دي چې دلته کوپې ته دا مسلم راغلی د خلکو نه بیعتونه اخلي. دې سرجون ورته ویلې چې داسې کار وکړه په دغه ټیم کې چې په بصره باندې والي دی په بصره باندې والي دی عبید الله بن زیاد او عبید الله بن زیاد دا پلار چې زیاد دا ډېر خطري سړی و هغې هم په دې بصرې او په دې کوپې دواړو باندې ولایت کلی او دا ډېر په سیاست باندې ډېر پوهه سړی و او د ده دا زوی چې دا هم داسې خطري سړی و په سیاست باندې ډېر پوهه. نو دې سرجون یزید ته ویل چې دا داسې کار وکړه دا د بصرې چې کوم والي دی دا خطري سړی دی عبید الله بن زیاد. ته عبید الله بن زیاد د بصري ولایت خو ورسره دی خو د کوپې ولایت هم دې عبید الله بن زیاد ته ورکړه ځکه دا خطري سړی دی او لږ څوک چې غوږ وخوځوي بس دا د سر وایي د قتل کې ډېر تکړه سړی دی ته په دې کوپه باندې دا سړی والي که دا کوپه دله دا سړی شي راټینګولی. د یزید د عبید الله بن زیاد سره طبعا ورانه او سره نه لګېدله هغې ویل چې راکه دا سړی مې نه دی خوښ عبید الله بن زیاد مې نه دی خوښ. دی ورته ویلې وایي په دې ټیم کې د عبید الله بن زیاد د بل مستحق سړی نشته دی چې تاله دا کوپه راټینګې کړي همدغه عبید الله بن زیاد دی او دا ته امیر مقرر کړه. عبید الله بن زیاد ته یزید خط ولیکه او استازي ور ولېږل او ورته ویلې لکه څنګه چې ته د بصرې والي تعاله ما د کوفې ولایت هم درکلی دی ته د کوفې ولایت هم ستا سره دی او ته د هغې مشر هم شوې فورا لاړ شه کوفې ته او هلته په کوفه کې مسلم راغلی دی د حسین رضی الله عنه استازی او د خلکو نه بیعتونه اخلي چا چې ورسره بیعت کلی دی بیعت پې مات که او څوک چې بیعت نه ماتوي هغه مړه که ختم یې که او کوفې ته ځان ورسوه. کله چې دا خط او استازی عبید الله بن زیاد ته راغی عبید الله بن زیاد د ځان سره ویلې چې د دې یزید خو زما سره ورانه ده دا څنګه ماله دا دوه ولایتونه راکړې چې چلې راته جوړ کړی په چا مې وژنې او که څه مسله ده خو زه د امر اطاعت یې وکړه چې کله د بصرې نه روانېږي د کوفې په طرف باندې په بصره کې دته یو سړی راغی او ورته ویلې نوم د هغه منذر و ورته ویلې چې ته د دې ځای نه ځې کوفې ته او هلته د یزید په خلاف چې کوم خلک دي د هغې سره جنګ کې دلته په دې بصره کې د حسین رضی الله عنه استازی راغلی دی او دلته ورسره خلکو بیعتونه کړي دي او تلته ځي. تا چې خبر شو دوی ته جاسوسان خواره کړه جاسوسان یې خواره کړه د حسین رضی الله عنه استازي پسې حسین رضی الله عنه استازی راغلی او د عبید الله بن زیاد چې کوم مخالف خلکو د هغې نه بیعت اخیستی و بس خلک ګرځېدل جاسوسان ګرځېدل تر دې پورې چې د شپې د حسین رضی الله عنه استازی ونیو استازی چې کله ونیو تارې ټول د بصرې والا راټول کړه او اعلان یې ورته وکړو چې ای د بصرې والاو زه خبر شوی یم چې د حسین استازی راغلی دی او تاسې بعضې خلکو سره بیعتونه کړي دي خبردار تاسې ګوره ټول د قتل مستحق یې وایي خو ګوره تاسې ما معاف کړلی او دا کوم استازی چې راغلی دی دا د ما نیولی دی دا یې د ټولو خلکو په مخ کې راویسته او سر یې تیوه او مړ یې کړه د ټولو خلکو په مخ کې او ویې ویلې که چا حرکت وکړه ګوره سر تیوام او د دې سړي په شان حال وي بصرې والا باندې یخې اوبه واوښتلې او ټول بس حیران شو په رعب کې پرېوته او بیا یې ویلې چې ګوره یزید ماله د کوفې ولایت هم راکړی او د هغې مشري هم راکړی ده زه هلته وس روان یم او دلته چې په تاسو باندې خپل نایب امیر مقرر کومه عثمان ابن زیاد دا به ستاسو امیر یو مشري زه اوس لاړم کوفې ته د دې ځای نه عبید الله بن زیاد روان شو د کوفې په طرف باندې پوجونه د ځان سره واغسته چې کله روان شو د کوفې ته نو قادسي علاقې ته چې کله ورسېده سره خپل پوج هم و دې کې ده د سیاست نه کار واغسته دې داسې کار وکړو د خپل پوج ته یې ویلې چې تاسو به ما څه نه ننوځئ تاسو به وروسته راشئ او دې د ځان سره یو څو ملګري واغستل او غلام یې د ځان سره واغسته او په اوښ باندې سور شو او د حجاز د خلکو د مکې او د مدینې د خلکو په شان یو پټکی یې وتړه گویا کې داسې ځان جوړو چې د حسین رضی الله عنه راغی د کوفې ته پټکی وتړه او روان شو د کوفې په طرف باندې د ماښام او د ماخوستن دا منځ ټیم دی په دې ټیم کې دا عبید الله بن زیاد په دې کوفه باندې ورداخل شو چې کله ورداخل شو
د خلکو کتلې د خو مخ تړلې د پټکي والے د حسین رضی الله عنه په شان کوفي والے ویلې چې دا حسین رضی الله عنه راغی ټول به ورته ویلې مرحبا بك په خیر را لې او سلام دی پتا باندې اې د رسول الله زویا اې د رسول الله د لور زویا اې د رسول الله وسه په خیر را لې کوپې ته د بسترف وعليكم سلام ورته نور جواب به خبره به سره نه کولې دا ستې روانو قصر الامارات ته ځان ورسو ولایت او مشریزي ته ځان ورسو چې کله ورغه دروازه ټک ټک لا نو د کوپی والی چې نعمان ابن بشیر رضی الله عنه د ملګرو چې دروازه کې وکتل چې ګوري چیرې ګمان یو چې دا حسین رضی الله عنه د مخې تړلې د ملګرو سره الته نعمان ابن بشیر ته ویلي چې دا حسین رضی الله عنه راغلی دی نعمان ابن بشیر ورته ویلي چې حسین موږ ستاسو قدر کوو دلته ګوره د یزید بادشاہي دا او ته د سیو کتل تمر آزادۍ جنازه به تستون شه اسنه چې دلته اختلافات جوړ شي او جنگونه شروع شي موږ د تعالی د زین شو درکولای نو دی خلکو ورته ویلي چې دا خو د رسول الله وسه ده ته د سیو کوي وشپو لور کوي وشپو بدلته کې به وسار لسینو نو دی فورا دی عبید الله بن زیاد مخ خالق او ویل چې ظالمانو زو عبید الله بن زیاد ما حسین نیمه ورته تخلاص کوي دی ویل چې لکه دا د بل والد او د بل حکمران سره دی تا څنګه راغی په دې ټیم کې دروازه ته خلاص کړه او دنه نه وته ورغه اول نعمان بن بشیر ته ویل چې خبردار یزید ماته استاد را لګل دی او ماته ویل دي چې دا نعمان بن بشیر معصود دی د کوپینا او د نعمان بن بشیر په ځای باندې والی شه هغه عبید الله بن زیاد ده دا ولایت ما ته سپارل شوی ته د دې جنازه اولی دا رسخت او د شپې د عبید الله بن زیاد فوجونه کوپی ته داخل شو کله چې ستار لشه عبید الله بن زیاد ستار له ټول د کوپی والا راټول قصر الاماري مخته او اعلان ورته وکړ چې د کوپی والو زه یزید را لګلای ما یزید ابن معاویه او د بصری ولایت هم زما سره دی د کوفی ولایت هم ما سره دی او زه د خبر شوی ما چې د حسین استاد راغلی دی دا مسلم او دلته د خلکو نه بیعتونه اغستې دي دا بیعتونه به ګوره تاسو مات کوي او کمات نه کوي ګوره یو دنه وښلمه ختمو م ګوره تاسو او څوک ګوره غلط حرکت ونه کی سخت دم کې نه ورغلی کوفی والا ته نو د کوفی والا ډیر بے غیرت خلک دي انته د حسین په ملګرتۍ کې اتل سره کسانو بیعت کړي دي دلته هیڅ هغه ونه ګرو هیڅ څه ونه ویلي ټول باندې یخي وو وختلې داخل خوارشو عبید الله بن زیاد ویلي چې په دې ټیم کې د مسلم ابن عقیل زه معلومه ول پکار دی وداني ول پکار دي جاسوسان خارقله نو مسلم ابن عقیل اول د مختار ابن ابي عبید الثقفي په ځای کې دی ویل چې لکه دا مشهور سي دی او خبر شو عبید الله راغی او دا والی شو دی داسې پرېخه او د حنیم بن عروه ورته وتختیدول تلاړ التزام پټ کړ نو دی عبید الله بن زیاد ته جاسوسانو خبر راوړه چې دا مسلم ابن عقیل چې وسیږي دا د حنیم بن عروه په کور کې وسیږي د یکدم اقدام نکو بلکې تکتیک او د سیاست نه کار واغسته دی یو کس وکړو یو غیر معروف تړیو د مشهور نو اغه له پیسې ورغلی ته به وای د کارو کې چې ته بلاشه د حنیم بن عروه کوړه او ورته وی چې زه د بصری والا را لګلې ما د حسین په ملګرتۍ کې او مال د پیسې مرا کړی دي چې دا ویسا مسلم ابن عقیل او دا په ملګرو باندې خرچه کو حسین رضی الله عنه دغه در روان دي دا پیسې راوړلې حنیم بن عروه کور ته راغی ورته ویلې چې زه د مسلم خاطه ملګرو را لګلې مده بس نه دا پیسې مرا کړی دي چې دا د لور کې خرچه پیوي کې په چل کې وزته زه معلومه حنیم بن عروه ورته ویل چې خدي کړی دي پیسې را لراکه زه به مسلم لور کما دي سړی ورته ویلې معقل د دنومو وینا د څه کار دی مبه د مسلم سره پخپل ملاوي اسنه چې ته پیسې ځان لوي ته به هغه خواله ورزم دغه سره ملاويګم وای سید راځه دای بوته د مسلم نه عقیل سره ملاو کو زه یو معلوم کو او هغه پیسې ورکړي چې راځه دغه سه د بصری نه ملګر را لګلای ما دا معقل عبید الله بن زیاد ته ویل چې د سړی سره معلوم کوي چیرته دی وای د حنیم بن عروه په کور کې دا وشيږي دا ډاری کې په باندې حمله نه کوله عسكر ولېګل او ورته ویل چې لاړ شي حنیم بن عروه راولي حنیم بن عروه چې کله راوسته عبید الله بن زیاد ورته ویلې وای ستا په کور کې مسلم وسیږي د حسین ملګری دی حنیم بن عروه ورته زما په کور کې نه وسیږي وای نه وسیږي وای وسیږي وای نه وسیږي زما په کور کې فورا نه په دغه معقل لويسته ورته ویل چې بیګا چې صدر غلې ما هغه پیسې چې می درولې وي او تا چې د مسلم سره ملاو کړم ولې ستا په کور کې نه وسیږي ایست د حنیم بن عروه خجالت شو دای جیل تواچو خلکو کې خبر خورشه چې حنیم بن عروه عبید الله بن زیاد وجلې نو دلته حنیم بن عروه په کور کې چړاګانې شروع شولې مسلم ویل څه چللې یره وای دلته حنیم بن عروه وجلې ده عبید الله بن زیاد نو دی مسلم ویل چې را وس خبره ښکارا شوله او وس په جنگ او د جنگ نه په غیر نه کیږي مسلم ابن عقیل سره چې چا بیعت کړو اتل زره کسانو سره بیعت کړو د حسین په ملګرتۍ کې چې موږ د حسین ملګریو
دیو پسې خبر ولېږه چې راشئ او اوس جنګ کوو مقابله کوو د عبید الله بن زیاد سره. نو دې کې د 18 کسانو کې 14 ډېر بې غیرته خلک دي د کوپې والا. د 14 کسانو ورته ویلي چې تا خو موږ ته ویلي دي چې د حسین د راتګ ته مخکې موږ جنګ نه کوو او حسین نه دی راغلی ته په موږ باندې اوس جنګونه کوې موږ تا سره جنګونه نه کوو. 14 کسان دي په شا شو سره د دې نه چې بیعت یې ورسره کړی دی. پاتې ورسره 4000 کسان شو. دا 4000 کسان مسلم بن عقیل راواغستل او راغې په قصر الاماره باندې حمله وکړه. قصر الاماره د عبید الله بن زیاد دا قصر دای محاصره کړ. په دې باندې د عبید الله بن زیاد کسان دنه په دې قصر الاماره کې کم وو بهر د فوجونو. نو دې بار چې کوم فوجونه دې په دې مسلم بن عقیل او ملګرو باندې د غشو گزارونه شروع کړل. دلته د کوپی والا خبر شو. د کوپی والا ټول بے غیرت دي. نو په دې 4000 کسانو کې دا ټول ځوانان خلک وو چې جذباتین نو مشران ورون دي رال پلرون رال او دې کشرانو ته ویل چې تاسو څه کوئ دوست عبید الله بن زیاد مقابله کوئ. د مقابله خو موږ نشو کولای. یو د مسلم بن عقیل نه جدا کوو تر دې پورې چې دا 4000 کسان املال صرف د مسلم بن عقیل سره 36 کسان پاتې شو. مسلم بن عقیل شره اوس ما مرګ دی دې استدازه پرېخه د دې جنه وتختې ده د کوپی نه د اوته چې کله اوته نو یو زنانه و استلاغي کوړه نه وته او هغه کې ځان پټ کړ. عبید الله بن زیاد پس جاسوسان خارق له او ویل چې دا مسلم بن عقیل نیول غواړي څنګه دا راغلی د طبيعتونه غستې دي. نو د یو کسو عامر بن جرير المخزومي په نوم باندې دای په سیولې کسانې ورغله چې لاړ ته دا سړی معلوم کا مسلم بن عقیل ونیسه. له جاسوسانو خبر راغی جاسوسي له چا وکړه چې دا د پلانې زنانه په کور کې اوسېږي. استدا سړی راغی او دا مسلم بن عقیل محاصره کو او ورته ویل چې راځه زبدل د عبید الله بن زیاد نه ما پیو غاړم او راځه ما سره بیعت وکړه زبد الته بوزم او تا ته به امني. ددل لاس په لاس کې ورته ویل چې سیده خو بیعت یې وسره ونکړه. دای ونی وبویت قصر الاماره ته د عبید الله بن زیاد هغه ولایت او مشرۍ زیته بوته. نو الته هانیم بن عروه چې د فکور کې اوسېده ادا مسلم بن عقیل ته دوانه عبید الله بن زیاد یوې کوټې ته واچلو جیل ته واچلو. داخله خبر شو د کوپی والا چې دی عبید الله بن زیاد هانیم بن عروه نیولې ده او مسلم بن عقیل نیولې ده. نو سار له یو 10 کسانو مظاهره وکړه او دی عبید الله بن زیاد تی ویلي چې ګوره دا 2 کسان دي زمونږ نیولې دي دا بل افریدي او ګوره افریدي نه خدل ګوره موږ مقابله کوو تاسو سره جنگ کوو. دا وړل به غیرت خلک دی. عبید الله بن زیاد ته پته و چې دا صرف د خلی خلک دي او د عمل خلک نه دي. عبید الله بن زیاد د خپل پوښت امر وکړ چې دا مسلم بن عقیل او هانیم بن عروه دوانه راوستل او د قصر الاماره دویم چت ته وخېجوله او د دوانو نه ترونه واله کته د ټولو خلکو مخې ته راوغورځول او ویل چې دا 2 کسان تاسو د غری څه شي کوله. دی کوپی والا باندې به د 10 کسانو باندې یې خو وختلې او دی هیڅ مونږ ویلې چې به واپس صرف دا 2 کسان په وجل دای په مړکله. خو په هغه ټیم کې چې عبید الله بن زیاد کوفی ته نه راغلی نعمان بن بشیر والد او حسین رضی الله عنه د پر مسلم بن عقیل ډیر بیعتونه اغستې دي. په دې ټیم کې مسلم بن عقیل حسین رضی الله عنه پسې مکی ته خط لګل دی چې په کوپه کې 18 کسانو بیعت کړل دي تر یو لکه پورې زمنګ ملګری شته دي او ته د سکارو کا حسین رضی الله عنه ته لیکلیو چې ته د مکی نه روان شه د کوپې په طرف باندې اته ځان راورسوه او خپل اهل او ملګری بچی ټول ځان سره راوله. نو د کوپی او د مکی په منځ کې تقریبا د یوې میاشتې د مسل په اندازه باندې مسافه ده. نو استاد بروس تر رسیدلو استاد چې کله حسین رضی الله عنه تراغه شر مسلمو ته لیکلی دي چې خلکو نه بیعتونه اغستې دي او تر روان شه د کوپی په طرف باندې. حسین رضی الله عنه اراده وکړه چې زه روان شم د کوپی په طرف باندې. په دې مکه کې د حسین رضی الله عنه خیر خوا خلکو یو په دې کې عبدالرحمن بن الحارث هغه حسین رضی الله عنه ته وی څه کې وی کوپی ته څنګه وی پام کو کوپی ته لاندل شي ولې د کوپی والا خلک عراقین ته معلوم نه دي. ویم بس ابو واقد اللیثی راغه ورته ویل چې ګوره حسین څه کې وې زم کوفی ته اول طرف څخه خلکو خطونه را لګلې دي چې تراشه د حکومت جوړ کو ورته ویل چې ګوره پام کو کوفی ته لاندل شي. عبد الله بن عمر پس راغه ورته ویل څه کې وې کوفی ته زما وې پام کو ګوره چې د کوفی ته لاندل شي ولې وې د کوفی والا ته معلوم نه دي او دای مرته ویل چې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم ته الله د دنیا او د آخرت په منځ کې اختیار ورکړي چې دنیا غواړي که آخرت غواړي. ستاسو نیکه نبی صلی الله علیه وسلم آخرت ورکړي د دنیا بادشاہي نه الله تاسو له نظر کوي ور کوپی ته لاندل شي. اخر وته دی حسین رضی الله عنه ویل چې نظم وای تزي اخر ته عبد الله بن عمر غاړه واغستلو. عبد الله بن عمر په جړا شو حسین رضی الله عنه په جړا شو.
عبد الله ابن عباس خبر شو چې حسین رضی الله عنه روان دی کوپې ته ځي. عبد الله ابن عباس په سراغه ورته ویل چې حسین خبردار وره کوپې ته لاندې شي. وی د دې کوپې والو د عراق والا خلکو تا پلار نه شهید کړي، ستا ورور حسن له زهر نه دی ورکلی، کوپې ته ور لاندې شي. دی حسین رضی الله عنه ته ویل شنه نه کیږي زم ال تسمع وادي کلی د خلکو سره د خلکو خطونه دي، یو نیم سل خطونه راغلي دي چې ته کوپې دراش. دی عبد الله ابن عباس ورته ویل چې ګوره مزه وای نه زم. نو یو ورته دا ویل چې د څه کار وکړه چې زی خو لازمي نه پاتې کیږي، دا خزي او بچي د ځان سره مبيوه. زګه کشیر د ال دستا بچای شو لرسته به خزي او بچي بوزي، او کچیر د بچای نشوله او ته به شهید شول نه بس دا خزي بچي د ځان سره مبيوه. او دوی ورته ویل چې ته بیخي د بچای شو ډیر کې بچای دی خوخی به یمن تلاړ شه، د یمن والا خلک ډیر خلک دي، هغه خلکو کې به ته بچایو کې د کوپی والا په خلکو ته بچای نشي کولای تمزه. ولیکن حسین رضی الله عنه ورته ویل چې نزم اخر ته عبد الله ابن عباس ویل چې تزي زبد سو کوم دلته بل استا اوخي مخته تم لما تا اوخه په ما باندې راوخه جو اول ما ملک او عقیل درسته به تزا. حسین رضی الله عنه ته ویل چې نزم اخر ته عبد الله ابن عباس ویل چې تزي غاړه ولا ورکله او د عبد الله ابن عباس د سترګونو مخ کلاړي ته حسین رضی الله عنه د سترګونو مخ روان شولې. او دی عبد الله ابن عباس ورته ویل چې حسین د دین رسته کې دې چې زتا په دنیا کې ویني نه ما دا د کوپی والا خلک ماته معلوم دي، خدای پامانی سره وکړه. عبد الله ابن زبیر په سراغه دی حسین رضی الله عنه په سیګوره چې مسا دلته د مکه کې تیار اوسېګو د الله بندګانی بکو او تزما امیر عزت سره بیعت کوم او دلته پادشاه خدا خبره نه منله. ډیرو ملګرو ورته ویل چې پادشاه او حسین رضی الله عنه ویل چې د وعدونه مجبور ما وعده می په کوپه کې کلی دی وزم دلته الله وسته تقدیر لیکل دی. ګنې حسین رضی الله عنه ډیرو خلکو ویل چې پادشاه، ولیکن الله تقدیر کې لیکل دی. وای چې الله رب العالمین په یوزي کې مرګ لیکي، وای جعل له الیها حاجه ال د انسان الله رب العالمین د انسان یو حاجت مقرر کی هغه په سلام شي استعلت الله روح واخلي. حسین رضی الله عنه روان په دې ټیم کې د ذو الحجې دریم تاریخ دی. عبد الله ابن عباس ته دام ویل چې لکه پادشاه د حج موسم دی، بل د حج له خلک را روان دي او تزي اول حج وکبه بس وینا وادي مکلی دي سبب نشم کولای زما. عبد الله ابن عباس د حسین رضی الله عنه سره په دغه ټیم کې ملګری دي، وابیا کسانو سره ملګری دي، او بعض تاریخونو والا لیکلي چې یو سل تلويخ کسانو سره ملګری دي، او بعضو لیکلي چې 230 کسانو سره ملګری دي. حسین رضی الله عنه روان شو، پیغمبر یو علاقه هغه ته ورسېده چې ګوري الته یو قافله روانه ده د یمن روان د یزید ملاقات ته. نو دوی ویل چې دا حکومت او خلافت خو زمونږ حق دی او دا مالونه زمونږ حق دي. نو دا قافله باندې حمله وکړه په سوره باندې، او حسین رضی الله عنه د دین مالونه واغستل د خرچې لپاره. د دین وروسته چې کله روان شو صباح بنوم باندې یو علاقه هغه ته ورسېده. الته د کوپینه یو سړی را روانو پرصدق شاعر په نوم باندې د سره مخامخ شوی کوپه کې څال دی. پرصدق شاعر هم د کوپینه په داسې ټیم کې راوته دی چې حالت بدل شوی نه دي. هغه ټول خلکو بیعتونه اخلي او د مسلم سره بیعتونه دي، او وایي چې موږ د حسین ملګرتیا کې هغه بیعت کوو او حسین دغه را روان دی. خو پرصدق ته دام ویلي چې ګوره د کوپی والا د خلکو دا توري ګوره داسې ماته نه ښکاري چې تاسو سره دې ملګري شي. حسین رضی الله عنه روان شو، عاجر په نوم باندې یو علاقه هغه ته ورسېده. چې کله الته ورسېده د یو خط ولیکو کوپی والا ته او خط ورکو قاسم بن مظهر ته، او ته ویل چې دا ورسوه کوپی والا ته په خط کې تلیکلی چې د کوپی والا صدر روان ما پلار کې ما او تاسو ټول ځم برابر کې درځوبه او دلته یو اسلامي حکومت جوړو. دا خط دې لورکه دا روان شو. الته عبید الله بن زیاد ناشنا کارګلو د کوپی چې دا کوم لارې وي دا ټول عبید الله بن زیاد تړلې وي. یو کسو حور بن یزید التمیمی دلې زر کسان ورګلی ورته ویلیو چې د کوپی دا کوم لارې چې دي د مکی په طرف باندې دي ټولو کې تګر سره ګرځه د حسین تعقب کوي. دا ګوره دا حور بن یزید هغه سړی دی چې حسین رضی الله عنه په ختم لګل دی چې تراشه دلته کوپی ته موږ سم ملګری کیګو. اوس د یزید سره ملګری شو د زر اولی راوړي داخله. او دویم کسو عمر بن سعد بن ابي وقاص د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه زوی دله عبید الله بن زیاد څلور زره کسان ورکلیو او ورته ویلیو چې د شکار وکړه د کوپی په دلارو کې ګر سره ګرځه چې حسین دې مندک بس ویلی سو زما خواله راول دام ګرځي را ګرځي. نو کله چې د قاسم بن مظهر راورسېد او خط ور سره ده ایست د عبید الله بن زیاد پوجنه ولیو چې ویني خط ور سره ده داری کې ویلو عبید الله بن زیاد خواله. عبید الله بن زیاد ټول خلک را ټول کلو اعلان وته چې د کوپی ولا دا ګوره د حسین استاد د خط راوړل دی وای د پاس د قصر الامارین لاندې دارا گزار کو په دې لار کې د نساو خطله. کله چې
دا حسین رضی الله عنه خره نږدې شو د کوپې ته نو بل خط یې ولیکه او هغه یو بل کس له ورکه چې ته دا ورسوه دا خط هغه خط چې خط والا چې کله راغی هغه عبید الله بن زیاد فوجین ونیو هغه عبید الله بن زیاد له ولېګه هغه استعمال کړ خدا حسین رضی الله عنه خبر نه دی چې په کوپه کې څه شروع دي کله چې حسین رضی الله عنه د سروان دی په مدینه کې عبد الله بن جعفر چې د ترزوی دی دا خبر شوی دی چې حسین رضی الله عنه روان دی کوپې ته دی عبد الله بن جعفر خط ولیکه د مدینې او دا خط ورکه د دو زامنو عون او محمد د دوانو ته ورکه چې دا خط ورسوه او حسین رضی الله عنه ته ویو چې ګوره پام کوه کوپې ته لاندې شوی ته راستون شه او دلته والیو د مدینه کې ولید په نوم باندې هغه مولا خط ورکه وته ویل چې حسین ته ویو چې تا ته ګوره په مدینه کې امن دی مدینه ته راشه خپل عبادتونه کوه کوپې ته لاندې چې کله دا دوه کسان الته ورسېدل او ورته ویل چې عبد الله بن جعفر دسې وای حسین رضی الله عنه ویل چې نه زنه شمې ساره دله او دیو ته ویل چې تاسو هم ملګری شئ زوی چیزو دیم د ځان سره ملګری کول روان شو یو علاقه وسعلبه په نوم باندې کله چې هغه ته ورسېدل الته سکورونو د دې خلکو حسین رضی الله عنه ته پوسو کو چې په کوپه کې څه حال له هغه د حالت نه خبر کو چې ته خبر نه وینا وای مسلم ابن عقیل چې د حسین استاد دی هغه راغلی عبید الله بن زیاد وجره دی عبید الله بن زیاد نو والد تر راغلی دی نعمان بن بشیر معزول کړی دی او د حسین رضی الله عنه چې کوم ملګریو هغه اکثره شهیدان کړي دي د ټول حالت نه دلته خبر کو حسین رضی الله عنه حسین رضی الله عنه په دې کې سوچو کو ملګرو ته ویل چې به ته واپس کیو دلته د مسلم ابن عقیل بچیو هغه ویل شنه زمون مسلمي وجلې ده من بزول د قصاص باخلو د انتقام باخلو او مرګ زمون وخت من واپس کیو حسین رضی الله عنه ورته ویل چې تاسو د سوي وي سیده بس روان شو چې کله دی کوپې ته ور داخليږي په دغه ځکه د حور بن یزید التمیمی په وچره چې زر کسان د سره ور سره دي د سره میلاو شو مخامخ د کوپې ته نه پرې خدل چې کوپې ته داخل شي نو دی حسین رضی الله عنه چپ طرف ته وکتل او د قادسی علاقه وا د قادسی په طرف باندې حسین رضی الله عنه روان چې کله قادسی ته ورسېدو الته د عمر بن سعد بن ابي وقاص سره څلور زره فوجین دي او د کوپې لارې بندي کړې دي الته هغه مخې ته وروته هغه نه پرې خده نو دی حسین رضی الله عنه وکتل د کربلا علاقه ته د کربلا په طرف باندې دا روان شو حسین رضی الله عنه چې کله د کربلا مقام ته ورسېد د کربلا د قادسین د لس مله په اندازه باندې لري علاقه ده کربلا ته ورسېد او الته حسین رضی الله عنه خیمه والی او دغه کې دواړه والا دی عمر بن سعد بن ابي وقاص وکتل چیرې دا حسین رضی الله عنه لاړ کربلا ته دا عمر بن سعد بن ابي وقاص خپل تلور زره کسان واغستل او ور لګر چا پیر د کربلا نه د کر چا پیر خیمه والی او د متدغه کې واړه والا دا حور ابن یزید التمیمی چې د سره سر کسانو دا امراغه او ګرچا پیر د دینه کیناست نو یو طرف ته 240 کسان دي د حسین رضی الله عنه سره او بل طرف ته د عبید الله بن زیاد په نظر فوجونه دي دی عمر بن سعد بن ابي وقاص دا ډېر خسړیو د خپل ملګرو ته ویلې چې څه وکي ما ور پرې دی حسین ته د حسین سره یو خبرې کوم دا راغی یو خیمه کې د حسین رضی الله عنه سره کیناست او حسین رضی الله عنه ته ویل چې څه وکا دلته والی چې د عبید الله بن زیاد ډېر خطرې سره دی او دلته د یزید بادشاہي ده ته څه وکړه د یزید سره بیعت وکړه او دا څنګه مکوا او خیر رسول ابو حسین رضی الله عنه ورته ویل چې درې خبرې ده تکوم او په دې درې خبرو کې راځي یو باندې عمل وکړي او ما پرې دی او درې خبرې روغي خبرې ده وکړلې یو خبره حسین رضی الله عنه دا وکړه چې ما د دې نه پرې دی بیتا مکی ته سبا مکی ته لاړ شم اول ته بد الله عبادت کوم د الله بندگی وکوم جنگ را سم کوي وای دیمه خبره مې ده چې د سوکې د تورکانو سره په دغه ټیم کې جنگونه د بلاشم خراسان ته الته به جهادونه کوم جنگيګم تر دې پورې شهید شمه ما کوپارو ته جهاد ته پرې دی او درې مو دادا چې ما ډاري کې پرې د یزید ته سبا د یزید خپل لاشم او دغه سره به بیعت وکم دی عمر بن سعد بن ابي وقاص ویل چې دا هډې خيخي خبره وکړلې د استاد ته ویل چې تپورن لاش عبید الله بن زیاد ته والی ته وی واچې حسین رضی الله عنه دا درې خبره کوي کوم وسره ومنو عبید الله بن زیاد چې دا درې خبره واورېدلې د په خوا کې یو غلط مشیر ناسو دا غنمو شمر ذل جوشن په نوم باندې هغه ورته ویل عبید الله بن زیاد سوچ کې شو د شمر ورته ویل د شکار وکړه چې درې وانو کې سره یو خبره په معنا ځکه کچیر ته د افریدي د یزید ملاقات ته ډاری کی نو استاد حیثیت به ختم شي به بد باندې دا مشرکی او ستا حکم حیثیت به پاتې نشي وای څه وکوي دوه کارونه وکا حسین رضی الله عنه
دا ستا پوجیان ونیسي لاس تړلې دي دلته راولي او تاسو سره د بیعت وکړي او د هغې نه وروسته دي تر ټیټې بیځي یزید خواته هغه سره د وروسته بیعت وکړي او دویم دا دی چې یا یې قتل دی مړ یې که حسین رضی الله عنه مړ که ځکه تا ته خو څوک څه نشي ویلی ځکه بغاوت یې کلی دی او ما مړ که دی عبیدالله بن زیاد استازی راولېږه عمر بن سعد بن ابي وقاص ته او ورته ویلې چې یا به جنګي او یا به دا حسین رضی الله عنه لاس تړلی مال راولی کله چې استازی راغی نو دلته تګ راتګ کېده او په دې ټیم کې تاریخ چې و دویم د محرم و دا اوس چې کومه میاشت ده او 1 هجري و په دې کې دا قصه شروع شوله نو یو جمعه په دې خطونو کې تګ راتګ و د به هلته خط لیږه استازی به لیږه عبیدالله بن زیاد به دلته خط را لیږه استازی به را لیږه نو په دې کې یو جمعه تېره شوله دی عبیدالله بن زیاد د ځان سره سوچ وکړو چې دا عمر بن سعد بن ابي وقاص ولسې نرم سړی دی هسې نه چې د حسین رضی الله عنه سره ملګرتۍ اعلان کړي او زما په خلاف باندې ونه درېږي دی عبیدالله بن زیاد داسې کار وکړو د چهارشنبې په ورځ باندې په ماښام کې یو استازی راولېږه د هغه نوم جویریه و او ده ته ویلې چې ته به داسې کار وکړې لاړ به شې د عمر بن سعد بن ابي وقاص پام به وکړي که چېرته د حسین ملګرتۍ حاصل کړې وه او ملګرتۍ وله کوله موږ له به بېرته راپور راوړې موږ به بل امیر د ده په ځای باندې در ولېږو او که چېرته هغه په خپل حالت باندې و هغه ته به ووایي چې د عبیدالله بن زیاد امر دا دی چې د حسین سره جنګ وکړئ یا یې ونیسئ او یا یې بل کړئ ختم یې کړئ نو د یوې ورځې په اندازه باندې د کربلا او د کوفې په منځ کې مزل و د بیگانه د استازی را روان شو سار ته دغه استازی را ورسېده عمر بن سعد بن ابي وقاص ته خبره را ورسوله چې عبیدالله بن زیاد وایي چې یا د حسین سره جنګ او یا یې ونیسئ مال یې لاس تړلی راولی وی مړ کړئ فورا عمر بن سعد بن ابي وقاص اس ته وخته تورې راواغېستله او پوجیانو ته ویلې چې تیار شئ حمله کوو حسین رضی الله عنه ته ویلې څه کوئ وایي جنګ کوو حسین رضی الله عنه ورته ویلې چې داسې کار وکړئ د یوې ورځې په اندازه باندې ماله مهلت راکړئ زه به لږ سوچ فکر وکړم او سبا له به بیا جنګ وکړو نو د دې استازي ته وکتل جویریه ته نو دوی ویلې چې خیر ده یوه ورځ ده خیر ده صبر به وکړو سبا به جنګ وکړو نو دلته تر ماښامه سبا پورې بیا جنگ وخت واغسته هلته عبیدالله بن زیاد بیا په شک کې شو ویلې چې دا استازی ما لیږلی دی هسې نه چې د عمر بن سعد بن ابي وقاص نیولی او جیل ته اچولی او هسې نه چې د حسین سره یې ملګرتۍ نه اعلان کړي دلته شمر دل جوشن ته ویلې چې داسې کار وکړه فورا ته لاړ شه او ته به پام وکړې که عمر بن سعد بن ابي وقاص په خپل حالت باندې و هغه به ملګرتۍ کې به جنګ شروع کوي او که چېرته د هغه ملګرتۍ اختیار کړې وه ته زما د طرف د امیر یې په دغه 4,000 فوج باندې او دې عمر بن سعد ابي وقاص ته ویې چې ته معزول او دا ډېر سخت سړی دا شمر په نوم باندې دا را روان شو نو ستار د پنجشنبې د ورځې په سهار باندې چې دا را روان شو نو ماښام ته د جمعې ماښام ته دا را ورسېد چې را ورسېد عمر بن سعد بن ابي وقاص ته ویلې څه دي وایي زه عبیدالله بن زیاد را لېږلی یم چې په حسین باندې حمله وکړئ جنګ وکړئ نو د بیا فورا جنګ شروع کړه اس ته وخته ملګرو ته ویلې فوج ته ویلې چې جنګ کوو حسین رضی الله عنه ورته ویلې وایي څه کوئ وایي جنګ کوو حسین رضی الله عنه ورته ویلې وایي د الله بندګانو دا یوه شپه ده دا یوه شپه راته صبر وکړئ سبا له به جنګ کوو اوس خو شپه ده د شپې خو جنګ هم نه کېږي دې شمر ورته ویلې چې خیر دی یوه شپه ته صبر وکړه چې کله سهار شو نو د جمعې ورځ ده 10 د محرم دی د عاشورې ورځ ده په دې ورځ باندې دا غټه معرکه کېږي او دا داسې معرکه ده چې د انسان دا زړه سوځي ډېره دردونکې واقعه ده د کربلا نو سهار له شو صفونه برابر شو او جنگ شروع کېږي یو طرف ته د نبي صلی الله علیه وسلم نوستی دی او بل طرف ته د یزید فوج دی د عبیدالله بن زیاد چې دا والي دی د فوج دی په یو طرف باندې 240 کسان د حسین رضی الله عنه سره ملګري دي او په بل طرف باندې 15,000 کسان د عبیدالله بن زیاد فوج دی د حسین رضی الله عنه نه چاپېر دي دې کې اول حسین رضی الله عنه د جنگ د شروع کېدلو نه مخکې اول یو تقریر شروع کړ او دې ګوپي والا ته ویلې چې یو خبره ته کومه ورته ویلې چې د کوپې والا ما ته پته ده چې تاسو ما وژنئ نه مې پرېږدئ خو داسې وکړئ یو حجت د باندې قایمومه زه خو دلته نه راتلم دې کوپې ته خو لیکن دلته زه ستاسې خطونه راوستی یم تاسې رفسې خطونه رالېږلي دي دی حر بن یزید التمیمي ته ویلې ولې تا ما پسې خط نه دی رالېږلی چې ته راشه دلته کوپې ته او موږ ستا ملګري کېږو دې شمر ته ویلې تا خط نه دی رالېږلی بل ته ویلې ولې تا خط نه دی رالېږلی دې ټولو انکار وکړو چې دا موږ خطونه نه دي درلېږلي دی حسین رضی الله عنه یو نیم سل خطونه راواغېستله ورښکارې کړه چې دا خطونه د کوپې والا ما پسې رالېږلي دي چې ته دلته راشه دې کوپې ته موږ ستا ملګري کېږو اوس چې رالم ما سره تاسې جنګ کوئ او نه مې پرېږدئ ولې داسې کوئ ظالمان نو د تقریر په دې منځ کې د حسین رضی الله عنه سره چې کومې زنانه وي هغه ایسته په ژړا شوه نو چې یو طرف ته داسې جنګي او د انسان د مرګ حالت
نو څومره سخته وي په حسین رضی الله عنه باندې په دې ځای کې په دې تقریر کې لګرو راغی نو حسین رضی الله عنه ملګری ولېګل چې تاسو ورشئ او دا زنانه چپ کړئ به حسین رضی الله عنه ورته ویل چې اے پوپې والا تاسو ته پته ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وسیم زه د علي او د فاطمه زویم او زما ورور حسن ته زما ته نبی صلی الله علیه وسلم د جنت ډیر راکړی دی من جنتین خلک یو او به ورته ویلې چې د کوپې والا زه د سړی ما چې ته مونږ نه دی قضا کړی ما چیرته وعده خلافي نه ده کړې ما چیرته څوک قتل کړی نه دی وجلی مې نه دی زما د لاس نه چاته ضرر نه دی رسېدلی نن ولې ما تاسې په دې ځای کې وژنئ ولې را سره جنګ کوئ او دا یې ورته ویلې چې د کوپې والا که چیرته عیسایان چې دي د عیسی علیه السلام امتین که چیرته هغو ته د عیسی علیه السلام یا خر میلاو شي چې په دې باندې به عیسی علیه السلام سورلي کوله نو دا عیسایان به تر قیامته پورې تعظیم کوي نن زه ستاسو د نبي د محمد صلی الله علیه وسلم دوستی یم او تاسې ما نه پرېږدئ ما سره جنګ کوئ خو دې کوپې والا دا سرونه استخکته کړل او ټول خجالت او سم وشرمېدل جنګ شروع شو مقابله شروع شوه اول داسې مبارزه وشوله دا د هغې زمانې د جنګ خپل شکل و د حسین رضی الله عنه سره چې کوم ملګري وو هغه ډېر تکړه کسان وو تقریبا 240 کسانو جنگ شروع کړ جنگ چې کېدو د دې د عبید الله بن زیاد د فوج اراده دا و چې دا حسین رضی الله عنه ونیسي خو لیکن د حسین رضی الله عنه ملګرو حسین رضی الله عنه ته داخل نه پرېښودل په جنگ کې د عبید الله بن زیاد د ملګرو نه ډېر کسان مړه کړل خو لیکن د حسین رضی الله عنه یو ملګری شهید کېدو ځکه یو طرف ته 240 کسان دي او بل طرف ته 15000 کسان دي خو یو ملګری شهید کېدو تر دې پورې چې حسین رضی الله عنه یوازې په میدان کې پاتې شو او ټول ملګري شهیدان شو یک تنها دا په میدان کې پاتې شو نو صرف حسین رضی الله عنه دی او د سره ښځې ماشومان دي او یو د زوی دی علي بن حسین هغه لا ماشوم دی وړوکی دی حسین رضی الله عنه په دې باندې سخت گزارونه کول ځکه د حسین رضی الله عنه خو لا مڅوم نشو ورله ځکه دا یو شهامت والا سړی او د نبوت د کورنۍ نه دی ډېر غیرتي سړی و دا نو په دې باندې گزارونه شروع کړل او څوک به نږدې نشو ورتللی د لرې نه پې خلکو د غشو ګزارونه وکړه او د تورو ګزارونه هم پې وشو د حسین رضی الله عنه دا چپ لاس غوڅ کړی شو او د ښی لاس و دا زخمي شو په دې کې د شمر ویلې چې دې حسین زموږ نه دا څومره کسان مړه کړه دا حسین وجل غواړي شپږ کسان یې د ځان سره راواغېستل چې اراده دا وه چې په دې حسین باندې حمله وکړي نو د شاه د طرف نه یو کس و سنان بن سلمه په نوم باندې دا راغی او نیزه ورسره و حسین رضی الله عنه د شاه نه په دې نیزه باندې داسې ووو او دې ګیډه کې دا نیزه راویستله او بیا د شاته کش کړله په دې کې د حسین رضی الله عنه نه روح ووته او دا شهید شو نو دا بسر رقم حالتو هلته د حسین رضی الله عنه ښځې ماشومان دي هغو هم په جړا باندې شروع وکړله او دلته تر دې پورې تاریخ والا لیکلي دي چې د عبیدالله بن زیاد دي پوجیانو هم په جړا باندې شروع وکړله چې دا موږ څه وکړه د نبي صلی الله علیه وسلم دوسیم شهید کړ ډېرې یوه سخته واقعه ده عبیدالله بن زیاد دې خپلو پوجیانو ته امر کړی و چې تاسو ما ته د حسین رضی الله عنه دا سر غوڅ کړئ او دا مال راوړئ دا سر یې د ده نه غوڅ کړه د حسین رضی الله عنه نه او د دا بچي ښځې دا یې واغېستل او ویوړه عبیدالله بن زیاد ته وایي دا د حسین رضی الله عنه دا ستر شو وایي دا یې په یو لوښي کې کېښوده او عبیدالله بن زیاد یو ډکه راواغېسته او د حسین رضی الله عنه په دې پوزه کې داسې ورکړه او ویې ویلې چې خلک وایي حسین ښایسته دی دا خو ډېر بدرنګه دی دا خو ښایسته نه دی انس بن مالک رضی الله عنه پس راپاڅېده ورته ویې ویلې چې دا هغه انسان دی چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره مشابه دی دا هغه انسان دی چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل کړی دی ته څنګه دا خبره کې ترمذی کې حدیث دی چې د عبیدالله بن زیاد نه الله بیا څنګه دا انتقام واغسته په وروسته وخت کې د عبیدالله بن زیاد سره د ملګرو نه دا ووژلی شه مړ شه و چې کله مړ شه د جومات په یو رهبه کې او په یوزي کې سره د ملګرو نه دا کېښودلی شه وایي د چت نه یو تور مار راودنګلې ټول مړي پرېښودل ورغې د دې عبیدالله بن زیاد په دې پوزه باندې ننوته دنې دې ډډ کې وګرځېد او بېرته په دې خولې باندې راووته الله رب العالمین ته هغه انتقام واغسته دی عبیدالله بن زیاد داسې کار وکړو ویې ویلې چې د حسین دا سر چې دی دا ویسئ باچا له یزید دا سر ویسئ چې هغه ډېر خوشحاله شي د ده دا نیدو چېرې یزید به ما له ډېر انعامونه راکړي ځکه ما حسین مړ کړ دا سر یې له واغېسته او دا زنانې مو له بوتلې یزید له یزید چې کله د واقعې نه خبر شو چې حسین رضی الله عنه یې شهید کړی دی یزید ډېر سخت وجړل او خفه شو ویې ویلې چې قبح الله ابن سمیه دا د سمیه زوی دا عبیدالله بن زیاد دی الله وشرموي الله دې تباه کړي ته هم نه ویلې چې دا حسین شهید کړه کله چې د حسین رضی الله عنه دا زنانه د یزید کور ته ننوتلې وایي د یزید د کور والم ډېر وجړلې او د حسین رضی الله عنه زنانه هم ډېر وجړلې
او به دې یزید دا علي بن حسین راوغوښته وته ویلې ګوره چې تاسو منګه وروري کوم خدمت دې چې منګ ته یې منګ ته ویلې شو منګ بس تا په خدمت کیو هر وخت منګ به دروازې ستا په وړاندې باندې خلاصي او دا زنانه ولا په ډیر عزت کې او ډیر مالونه مولا ورکړه انعامات مولا ورکړه او په ډیر عزت کې دا زنانه به تر رسخت للی مدینه ته او د حسین زنانه ستر به ته یزید راولېګو مدینه ته او دلته د خپل مور د فاطمه رضی الله عنها سره په یو ځکه به تخخ کدلته په مدینه کې نو دلته یزید باندې بعض خلک اعتراض کوي چې د یزید په بادشاہي کې حسین رضی الله عنه شهید شوی دی اعتراض په خلکو باندې بیزه دی صرف په یزید باندې دومره اعتراض راځي چې دی عبید الله بن زیاد د یزید والی دی د حسین رضی الله عنه شهید کو په کار خدا وا چې دا یزید را لګیدل و دا عبید الله بن زیاد قصاص کړي چې تاول د حسین رضی الله عنه شهید کو عبید الله بن زیاد معزول کړي خو لیکن رسته معزول کو خو په حال ده سه دلچسپي به دي کې وانه غستله او د په حال دا کار ونه کو صرف یزید باندې دا اعتراض راځي چې د حسین رضی الله عنه انتقام اندغس نور د حسین په شهادت کې د یزید لاس نه و دا عبید الله بن زیاد په خپل لاس او په خپل مشوره باندې دا شهید کړي دي نو شیعان نن یزید ته کنځلې کوي چې د حسین رضی الله عنه شهید کړي دي د غرنګي عبید الله بن زیاد ته شمرته او سنان بن سلمته هغه د حسین رضی الله عنه سره په لسم د محرم باندې یو غم ښکار کوي او داغه سره خفغان کوي ځکه حسین رضی الله عنه ته د امام وای مونږ چې مسلمانان په حسین رضی الله عنه باندې د زنه خپیو دا په ظلم باندې شهید شوی دی بیت د مسلمانانو د طرف نه شهید شوی دی او تلمن شهید شوی دی دا دې کې د کفر او د اسلام خبره نه ده د ظلم خبره ده اخو مسلمانانو دی خو مسلمانانو ولیکن حسین رضی الله عنه د ظلم د وجه نه په ظلم باندې شهید شو او نور چې شیعان په دې ورځ باندې دا کم کارونه کوي دا بیسي کارونه کوي دا غلط کارونه کوي چې په لسم د محرم باندې ځانونه په چورکو باندې وای او د ځانونه یې نه پی کوي دا غلط کار دی دا صحیح کار نه دی څومره دغه واقعه په دې ورځ باندې پیښ راغلی و او موږ مسلمانان به د محرم د لسم تاریخ د عاشوري د ورځې دومره تعظیم کوو چې په دې ورځ بروجه نیسو او نه هم ورځ به مسلمان ملګری کوو ځکه موسی علیه السلام تعالی په دې ورځ باندې نجات ورکړي دی نبی صلی الله علیه وسلم به دې ترغیب ورکو چې تاسو په لسم د محرم باندې روزه ونیسئ ځکه دا انسان ته د یو کال ګناونه معاف کوي د تیر کال نو موږ له پکار د ګناونه ډیر دي باید موږ او تاسو په لسم د محرم باندې روزه ونیسو او الله رب العالمین باندې د یو کال ګناونه معاف کو دا غوړه روزه ده دا روزه نیول پکار دي الله رب العالمین دې موږ او تاسو له دې روزه وسو توفیق راکړي الله رب العالمین دې قبول کړي او الله رب العالمین دې موږ او تاسو د ظلمونو نه وساتي الله رب العالمین دې زموږ پلاس د چاینه نوتیه کوي او الله رب العالمین دې موږ د ظالمانو نه وساتي الله رب العالمین زموږ عملونه صحیح کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد